یا سلطان زه د تا ته د یو حنفي لمونځ کوم او دې حنفي لمونځ ته ورته ګوره دا بل حنفی راته کېنوه که ده حنفي وویل چې دا زموږ مذهب کې نشته دی نو بیا ته ما ووژنه او که ده په مذهب کې وو نو داسې یو ناشنا لمونځ به ته ووینې حیران به لاړ شې. فقها د حدیثو او فقها د رأي د ده په مخ کې مناظره وکړله نو فرعا قوت مذهب اهل الحدیث د اهل حدیث د مذهب قوت یې ولید فرجحه نو هغه یې راجح کړ او مناظره په چې کې څه وه تاسو خبر دي فقهاو په لمانځه کې څه وه اهل حدیث ته وویله ول ته خپل مونځ ثابت کړه او د بل ته وویله چې ته خپل مونځ ثابت کړه اهل حدیث خپل مونځ وکړي او هر شي باندې دلیل د حدیث نه ووایي د بل ته ته خپل مونځ ثابت کړه دلته داسې دی ول دا دې ولې داسې وکړله ول ټول خلک داسې کوي ټول خلک یې ول داسې کوي هلکه خلک څه په توګه وویلې وایي زموږ مذهب دا دی مذهب زه څه کوم دلیل دې څه شی دی لا هدايه شي پکې لیکلي هلکه هدايه باندې موږ څه کوو حدیث راوړه آیات راوړه فلم یکن عنده بیا دا دغه پاسه دی قپال شاشي کبیر هغه کې حکم علی حدیث مناظر چې قپال شاشي کبیر قپال شاشي کبیر هغه ولاړ شو ول یا امیر ول یا سلطان زه د تا ته د یو حنفي لمونځ کوم او دې حنفي لمونځ ته ورته ګوره دا بل حنفی راته کېنوه که ده حنفي وویل چې دا زموږ مذهب کې نشته دی نو بیا ته ما ووژنه او که ده په مذهب کې وو نو داسې یو ناشنا لمونځ به ته ووینې حیران به لاړ شې. نو اول خو کېناستی او دا څه ته خپه یې ووینځله یوه خپه چې ووینځله مزمزه یې وکړله بیا یې لاس تر څنګلي ووځئ بیا یې په استنشاق وکړئ بیا یې په سر مسه وکړله بیا یې لاسونه تر څنګلو ووینځله ګډ وډ هلته محمود ورته وویل دا څه کوې ولاړ صحیح اودس وکړه دا څه کوې ول دا دی چې د دې وروڼو په مذهب کې دا دی چې ترتیب په اودس کې دا ضروري نه دی نو چې ترتیب ضروري نه دی ما بیا ترتیب وکړه ټول اندامونه مې ووینځله اګر که یو مخکې یو شاته څه پروا لري هغه ته یې ویل هلکه رښتیا ستاسو مذهب کې داسې شته دی هغه ویل چې ویل مذهب کې خو لیکلي دي چې ترتیب شرط نه دی دا شی خو وشو کس ته امر وکړي ول لاړ شه ول کوم مړ سپی پیدا کړه په مړ سپي څه کوي ورته صبر وکړه سلطان صاحب مړ سپی چې پیدا کړي قصاب ته امر وکړ د سرمن وباسه سرمن چې دی وباسه هغه سلطان هم ناست دی خلک هم ناست دي وزیران او هلته هغه حنفی ملا هم ناست دی نو هغه د سپي سرمن یې راواخېسته په ځان یې واچولې قپال شاشي او په مردار ځای باندې ودرېدی ګندګي هر څه ورکې ظاهره وه شروع شو نو هغه وایي دا سپي سرمن دې ولې واچوله وایي د ده په مذهب کې دا روا ده ای ما یهاب دوی په خطا ورکړه د سپي هاب هم د ده په نیز پاکېږي زموږ په نیز ونه پاکېږي د ده په نیز سپي پاکېږي نو ما د سپي سرمن په ځان واچوله خو دغسې ورته ټول لمونځ وکړي مذهب کې دا شته ویلاو ول لعنت په داسې مذهب باندې اعلان یې وکړي چې به دا خلک نو ټوله په غزني او په دغه ځایونو کې دا ټول څنګه کړله ختم کړله سلطان محمود غزنوي دا کار کړی دی سلطان محمود غزنوي د نن نه 800 کاله مخکې تېر شوی دی 800 کاله مخکې په غزني کې کوم مذهب دغه سوی رایج و اهل حدیثو مذهب و او بدعتیانو ته به خلکو په منبرونو باندې لعنتونه ویله ټولې نړۍ ته رسول د دې دعوت غواړو موږ ختمول تیارې د شرک او د بدعت غواړو دوامو اصول یو دی حدیث او بالقرآن مات به نشو لکه د غرمو د ایمان